نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم مسلمانانو، الله جل جلاله وای چې تاسې په اسلام کې یو مخ پوره داخل سئ. داسې مه کوئ چې یو کار د اسلام کوئ بل کار د اسلام پرېږدئ. نو محترمو، نازیه چې یو وار طلاق و نازیه ته چې یو وار طلاق ورکول سو، چې خاوند ورته وویله ول ته طلاقه یې، دی ول دا یې یو، بیا ول طلاقه یې، دی ول دا یې دوه، بیا ورته وویله چې طلاقه یې، دی ول دا یې درې. بیا وروسته د دوی د جوړېدو څخه چې دوی سره جوړ سو، چې بیا یو عالم دا فتوا ورکوي چې دا یو طلاق بلل کیږي او دا مدخول بها زوجه ده. مدخول بها زوجه دا معنا چې د دې سره نږدېکت سوی دی مخکې. نو دغه چې یو طلاق بولي دا مسخرې بولو. نو په دین مسخرې کول دا جایز کار نه دی. دا ځان و دوزخ ته برابرول دی. فتوا دا ده، د مذهب کتابونه پر دې دي. احسن الفتاوا 4 جلد 10 صفحه. په دې کې وایي چې علما چې دي د ائمو دیو فتوا ورکړې ده على لزوم ایقاع الطلاق الثلاثه في كلمة واحدة وهو قول الجمهور السلف. دا دی فتاوای هادیه درواخه، فتاوای سراجیه درواخه، رد محتار درواخه، بحر رائق درواخه، چې هغه دا هر کتاب چې راواخه په کتاب الطلاق کې وګوره. هغه وایي چې په یو وار د درو طلاقو الفاظ ووایه. طلاق 3 طلاقونه معنا ثلاثن طلاق چې واخی دا 3 طلاقه بلل کیږي، او چې 3 طلاقه جلا جلا ورکړي دي دا بیا څنګه دی؟ دا بیا څنګه را یو بلل کیږي؟ مسخرې په دین مه کوئ. د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. یوه بله یوه فوزیه نومیږي، هغې قرآن شریف وسوځئ. نو قرآن شریف چې وسوځئ بیا بیرته دا خبره کوي چې د قرآن شریف فدیه به ورکم. دغه خبره نه کوي چې په دې زه کافره سوم. دا خبره نه کوي چې ما اهانت و قرآن شریف ته ورکوي، معنا په اهانت، په نظر د اهانت مې ورته وکتل، د ټول اسلام اهانت مې وکړي و ټولو مسلمانانو ته مې اهانت ورکړي، د یو چا سره به د یو چا خبرې، نو پر هغه خبرو باندې به سړی کافر کیږي نه. پر حق خبره، پر ناحقه خبره روان روان اخر ځان و کفر ته واړوي، بیرته بیا دا خبره وکړي چې زه به فدیه ورکم. محترمو مسلمانانو، د دین سره احتیاط کول پکار دی. احتیاط
معنا احتیاط به کوو په دین کې زموږ دپاره دا پکار دی چې موږ احتیاط وکړو. نو دغه فوزیې چې قرآن شریف وسوځي په کتاب کې راغلی دي چې یو سړی لمونځ کوي هغه د مسخرو په طرز باندې پورته کیږي او کښته کیږي، په دې سړی کافر کیږي. په کتاب کې راغلی دي چې یو سړی د علماو چم کوي، د دین د سبقانو د ویلو چم کوي، نو په دې باندې سړی کافر کیږي. د مسخرو رقم چم یې کوي، په مسخرو یې کوي، دا په دې سړی کافر کیږي. بیا چې یو ټول قرآن شریف و اور ته اچوي، دا بیا څنګه نه کافر کیږي په دې سره. او دا چې 3 طلاق و یو چاته ورکول سو په 3 الفاظو جلا جلا سره، او بیا یو څوک وایي چې دا یو طلاق دی، دا 3 نه دي. د دې خبرې ذموار بیا په آخرت کې څوک دی؟ احسن الفتاوا ما ښکاره که، تاسې احسن الفتاوا وګورئ، د حدیثو په رڼا کې وګورئ، د قرآن و حدیث او د مذهب اتفاقي رایه دا ده، متفقه فیصله او فتوا دا ده چې 3 طلاقه واقع کیږي. نو 3 طلاقه چې راځي او یو څوک بیا دغه 3 طلاقه یو بولي، دا جایز بولي چې بیا نکاح د بل سره نکاح نه وکړي، بیرته واده ته جایز رجوع کول یې جایز بولي. دلته په کتابو کې دا خبره کوي چې حرام حلال بلل دا کفر بولي، چې حرام به حلال نه بولي، که چا حرام حلال وبلل دا کفر دی. او دلته د جمهور علماو پر دې باندې د ائمه اتفاق دی چې په دې سره 3 طلاقه واقع کیږي. او یو څوک بیا وایي چې دا طلاق رجعي دی، 3 طلاقه نه دي، نکاح کول نه غواړي، دا نو بیا څنګه وي؟ محترمو، د ایمان سره مسخرې مه کوئ، د خدای د دین سره مسخرې مه کوئ، د خدای د کتابو سره مسخرې مه کوئ، د مذهب سره مسخرې مه کوئ. ډیر احتیاط کوئ، ډیر خیال کوئ، ډیر فکر کوئ. دا اوس هغه وخت راغلی دی چې یو سړی به سهار مسلمان وي، مازدیګر یا ماښام به کافر سوی وي. نو د ځان سره خیال کوئ، د ځان سره فکر کوئ چې دوزخ لره ولاړ نسئ، او په دې به مې فکر نه وي کافر به در دنیا تیر سوي یاست. او دغه علما چې داسې حسانه فیصلې کوي، د دغه علماو په قول مه کوئ، د دې علماو رایه مه منئ. کتابونه په دا مسله کتابونه ډک دي، قسم قسم کتابونه، قسم قسم مسلې دي، خو بیا هم دا مسله چې دا 3 طلاقه واقع کیږي، مه منئ د دغه خلکو خبره چې طلاق رجعي بولي. ذمواري زموږ د غاړې څخه واوښتله، دا خبره ده چې علما دا خبره تاسې ته کوي چې دا 3 طلاقه دي، مه منئ دغه خبره چې طلاق رجعي بولي. صدق الله العلي العظیم.